السلام علیکم ګرانو لیدونکو، خدای دې وکړي چې روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. یو ځل بیا درته یوې نوې ویډیو ته ښه راغلاست وایم. دغه میوې مو سټرس له منځه وړي. له سټرس سره مقابله هغه لویه ستونزه ده چې موږ په ژوند کې ورسره مخ کیږو. هڅه مو تل دا وي چې ځان لرې ترې وساتو، خو بیا هم کیدای شي هره شیبه ورسره مخ شو. دلته څو لارې شتون لري چې له سټرس څخه په ځان ژغورلو کې راسره مرسته کوي. بلوبری دغه میوه په زیاته کچه ویټامین سي او انټي اکسایډان لري. دا هغه څه دي چې کله موږ له سټرس سره مخ کیږو ورته اړتیا لرو. نو بلوبری وخورئ ترڅو له سټرس څخه ځان وژغورئ. کولی شئ دغه میوه له مستو او یا هم له آیسکریم سره ګډه کړئ او نوشیجان یې کړئ. بادام له ویټامین B12 او ویټامین ای څخه ملامله میوه ده. د بادام خوړل در سره مرسته کوي چې ذهناً آرام اوسئ. دغه دوه ویټامینونه د بدن د دفاعي سیستم پیاوړی کوي او پر سټرس غالبه کوي. مالټه یو له هغو میوو څخه شمیرل کیږي چې پر سټرس غالبه کوي او له منځه یې وړي. که مو په سهارنۍ کې د مالټې جوس او یا هم خپله مالټه شتون ولري، پوه شئ چې سهارنۍ مو مکمله ده. په مالټه کې ښه ویټامین سي د دې لامل کیږي چې سټرس مو مات کړي او له منځه یې یوسي. یوه دانه مالټه او یا هم یو ګیلاس د مالټې جوس مو د سټرس د له منځه وړو لپاره بسنه کوي. که ویډیو مو خوښه شوې وي لایک یې کړئ او کله مو هم زموږ چینل نوي سبسکرایب کړئ ضرور یې سبسکرایب کړئ او خوا کې ورسره د بیل نشان ووهئ ترڅو زموږ د راتلونکي ویډیوګانو په باره کې تاسو ته خبر درکړل شي. ستاسو د روغتیا او خوشحالۍ په هیله تر بیا د الله په امان.